کومو خلکو چې دا دغه را روانې کړي دي نو د دې اصلیت چې دی نو دغه زمان ستانیزې ښیي چې په بر صغیر کې د پښتنو راجو د پښتنو حکومتو نو دا پښتانه چې دي نو د دې چې کله زوال شروع شو نو ترکیان دلته راورسېدو نو ترکیان ټولو خلکو منل خو واحد پښتانه چې دی ورته نیغ کېدل نو هغې دا کوشش وکړو چې دی له یو نیګټیو امیج جوړ کړي نو مونږ وایو دا پلان یې مړی چېرته د غرونو نه راغلی دی نو کوه سلیمان چې و نو دا د پیرو او په خاپیرو کیسو کې و نو دی زمونږ نه هم پیري او خاپیري جوړولو چې یاره خو هغه کوه سلیمان نه چېرته راغلي دي نو اوس کوه سلیمان چې دی دا په کیسو کې دومره پاپولر دی چې په د ازبکستان کې د دې په نوم غر شته په ایران کې د سلیمان په نوم غر شته چې کوم ځای کې تخته غټه چا لیدلې ده هغې ته تخت سلیماني ویلي دي که نه نو دا ټولې د پیرو د خاپیرو کیسې دي ته چې تاریخ ګورې نو دوه څیزه به ګورې بنیادي چې آیا تا ته څه داسې آرکیالوجیکل مواد میلاو شوي دي چې د هغې په بنیاد ته ویلی شي چې او واقعي دا پښتو ژبه په دې لیکلې شوې ده او دا مونږ په اسرائیلو کې مونته دی او په افغانستان کې مونته دی دویمه خبره دا ده چې مدلل کتاب د چاربیتو او د ټاپو کتاب نه مدلل کتاب چې دی هغه تا ته ووایي چې او دا یو مدلل کتاب دی او دې کې دا لیکلي شوي دي دا د پښتنو د تاریخ په هکله باندې دا دغه چې کوم دي دا د پټان او د پښتون ذکر کېږي پټان نه دغه کیسو جوړ کړی دی چې نبی علیه السلام له د کیس په قیادت کې پښتانه لاړو او هغه ته وایي چې ستا نوم د عبرانی دی نو تا له مونږه عربي نوم ږدو او عبدالرشید نوم یې ورله کېښودو نبی علیه السلام سره چې کومه پوهه وه هغه د خدای ورکړې پوهه وه او هغه دومره ساده نه و چې هغه ته دا پته نه وه چې کیس عبراني ده او که نه ده کیس پسې د عبرانی نوم دی کیس خو په پښتو کې هم شته هر ځای کې شته او پټان چې دی نو پوهه خلک وایي چې په هندوستان کې یو ښار و پټنه او د هغې اوسېدونکي ته به یې پټن وایي لکه د پېښور اوسېدونکو ته پېښورۍ وایي د دلي اوسېدونکو ته دلیوال وایي د پټنه اوسېدونکي ته به یې پټن وایي بیا شیرشاه سوري چې کله حکومت جوړ کو نو پټنه هغه په جرنیلي سړکو یا په نورو رابطو باندې د دلی او د کابل منځ کې میلاو کړه نو دا یو تجارتي مرکز شو دا د پښتنو هغه ویژن ښیي هلته مشهور انډسټرۍ ولګېدی هغه یو انډسټریل ښار شو او پښتانه هلته ډېر آباد نو د پټنه اوسېدونکي ته به پټن وي او پښتانه هلته ډېر شو نو هغې ته به هم بیا پټان وي نو دا د دکې نه دغه ټکې راغی خو دلته دا شیرشاه سوري خبره چې ما وکړه چې هغه دومره ویژنري سړی و چې هغه په هغه زمانه کې هلته کارخانې لګولي او ډېر ویل اسټیبلشډ د بزنس روټس یې جوړولو یو داسې سړی چې د غرونو نه راکوز شي او د هندوستان غوندې په بر-اعظم باندې حکومت کوي بر-اعظم و که نه بر-صغیر خو بر-اعظم او د غرونو نه راکوز شوی سړی چې یا ګډې سره یا غواګان سره په هغې ګزاره کېږي او هغه راشي او دلته په هندوستان حکومت جوړوي او بیا د زماني طاقتونو له شکستونه ورکوي دا ستا یقین مني په دې سوچ وکړه د غر نه راکوز شوی سړی دا کولی شي نو دا نشي کولی دا به ویل ټرین سوشل ښه جنګجو ښه تکړه ښه بهادر سړی کوي نو د دې وجې دا تیورۍ چې دي او دا تاریخونه چې چا لیکلي دي نو دا یې ګپ لګولی دی موږ سره مضبوطې وسیلې چې دي هغه یو د راګوید ده او بل را سره دغه ده د سکندریزم چې کوم مورخ و هیریډوټس نه هیریډوټس وایي چې زه سکندر دلته په 350 بي سي کې راغلی 350 بي سي کې 350 بي سي کې نو هغه وایي چې دلته یو قوم و چې هغې به ځان ته اسپزي وي اوس اسپ اسپه اسپ اسپه دا چې د اسونو د سورلی د جنگ او د مقابلو مهارت لري نو هغه ته به اسواوي او اسپزي د اس نه وته ټکیو اوس دغه وخت کې عربي نه وه نو اسپزي ته یوسفزي سره څنګه یو ځای کوي هغه د اوسته ژبه وه یا سنسکرت ژبه هر څه ژبه چې دغه وخت کې وه
او هغه سبزیو نو د دې مطلب دا دی چې دا پښتانه په 350 یا په دغه BC کې په دې علاقو کې موجودو دا صرف د اولګ بیگ په هغه شرارت کې بار نه دی راوتی دی د مخکینم په دې علاقو کې خوارو او چې کله د مرزا اولګ بیگ پښتنو سره یوسفزو سره ظلم وکړو او دی د افغانستان نه راتلل نو دی وی چې زمونږ سرونه مخکیم دی طرف ته تللی دي نو دا مخکې راغلي خلک چې نو دا دکه اسپزیو نو اسپو او یوسفو دا مونږه یو ځای کوو خو دا سوچ نه کوو چې عربي نوم کله راغلی دی او د اسپزی کله راغلی دی پوه شوې نو دې ته کتل پکار دی چې مونږ کلم د تاریخ خبره کوو نو مونږ د مدلل حوالي وګورو نو اسپزی چې دلته دی نو اسپزی چې بیا دی مسلمانان شوي دي نو یوسفزی کړی دی دا د اسپ هغه تعلق سره وړومبې او دویم نوم چې زموږ یوسفزی شوی دی نو دا عربی سره او اسلام سره تعلق په وجه دی نو دغه وخت کې عربي نومونه نو مونږه عربی نومونو لا پرتګونه اوس جوړو او بنی اسرائیل سره تړو لکه په بنی اسرائیل کې یو دغه دی یو قبیله ده هغه ته دغه وایي افراهین وي نو مونږ وایو دا افریدي دي کنه دا لکه ټوکه نه ده بیا پکې یو بله ده روبن یو کامن نوم دی په بني اسرائیلو کې په اسرائیل کې اوس هم دا روبن چې دی دا یو کامن نوم دی نو دا مورخین چې کوم سادهګان دي او زمونږ د کلچر او دغه نه دي خبر هغه وایي دا رباني پښتنو کې هم قبیله ده او هلته هم ده د رباني نومې قبیله د سره شته نه رباني خو یو خانداني یا یو علمي دغه دی لقب چې خلکو استعمال کړي د رباني د نوم قبیله خو په پښتنو کې نشته نو داسې زمونږ یو زنانه ده تاریخ لیکلی دی هغه وایي چې زه په کشمیر کې یوسفزو سره ملاو شوم نو چې هغې ته ما ووایي چې تاسو د یوسف علیه السلام اولاد یې وی هغې په ډېر فخر محسوس کو د دې مطلب دا دی چې دا د هغې نه دي یا داسې یو باچا راغلی دی انپړه هغه ته چا ویلي دي چې یاره ته خو ستا اورېجن عرب دی نو هغه ډېر خوشحاله شوی دی نو تاریخ چې دی دا زما ستا په خوشحالۍ یا زما ستا په سیاسي سوچ نه دی ته پښتوني ځکه چې ته پیدا شوی پښتوني دا اتنیک اوریجن دلته یو بله غلط فهمي زه لرکول غواړم او هغه ډېره اهمه ده چې په افغان کې او په پښتون کې څه فرق دی افغان چې دی د دې هم ډېر لوی تاریخ دی او د پښتون ټکي هم ډېر لوی تاریخ دی افغان هر هغه سړي ته وایي نو زما د ډیفینیشن نه مخکې ته ووایه پاکستاني چا ته وایي پاکستاني چې څوک په پاکستان کې پیدا شوی ته پاکستاني وایي چې په پاکستان کې اوسي او د پاکستان په جغرافیایي حدودو کې اوسي که د هغه اتنیک اوریجن پنجابي که د هغه اتنیک اوریجن سندهي که هغه بلوچي که هغه مهاجري که هغه پښتوني خو چې د پاکستان په جغرافیایي حدودو کې اوسي هغه ته پاکستاني وایي نو افغاني به مونږ چاته وایو څوک چې په افغانستان په جغرافیه کې اوسېږي هغه به تاجک وي تاجک هم افغان دی هزاره هم افغان دی او دا نور قومونه چې افغانستان کې کوم دي دا هم ټول افغان شو اوس تاجک ته پښتون ویلی شي ځکه چې دا اتنیک اوریجن دی ته پښتون پیدا شوی او افغانستان جوړ شوی دی او بارډر یې راښکلي شوي دي باونډریز یې جوړ شوي دي د هغې نه پس چې په هغه باونډري کې څوک دی نو هغه افغان دی لکه اوس که ته وایې چې پښتون او پاکستاني کې فرق نشته نو دا به ټیکي دا به ټیک نه دا به ټیک نه ځکه چې پښتون چې دی دا یو اتنیک نوم دی دا ستا ژبه ده ستا کلچر دی هغه ریپرزینټ کوي او پاکستان یو وطن دی یو آینی دی او جغرافیایي حدود دي هغه ښیي نو په دې جګړو کې ډو پرېوتل نه دي پکارو چې یاره زه افغان یم که پښتون یم زه پاکستانی یم که پښتون یم دا ساده خبره ده چې زما اتنیک اوریجن پښتون دی او زما وطن چې دی نو پاکستان دی په افغانستان کې چې کوم پښتون دی د هغه اتنیک اوریجن پښتون دی او د ملک چې دی هغه افغانستان دی نو هغه افغانیم دی هغه پښتون هم دی زه پاکستانی یم او زه پښتون یم او دلته یو بل ښکلې خبره راځي